د موټرو دغه کاروان د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري د خوست صوبرۍ او یعقوبۍ ولسوالۍ تاریخي سیمو او ځایونو ته روان دی. مسؤلینو دغه سفر موخه له تاریخي او تفریحي سیمو څخه لیدنه، له یادو سیمو سره د ځوانانو آشنا کېدل، د مرکز او ولسوالیو ځوانانو ترمنځ ښې اړیکې رامنځته کېدل یادوي. جنبر کورزه ته هم سفر وکړ، نو موږ غواړو د دې سفر نه هدف دغه و چې د خوست د ځوانانو ترمنځ هماهنګي راشي او د مرکز ځوانان ولسوالیو ته راشي او د ولسوالیو ځوانان موږ مرکز ته بیزو چې د ځوانان په خپل منځ کې تعارف وشي او هماهنګي د دوی ترمنځ رامنځته شي. بل د دغه سفرونو موږ مقصد دغه دی چې موږ خپل تاریخي ځایونه وپېژنو، ځوانانو ته وښیو. په سفر کې مل کسانو دلته بیا د زنبر سیمې د مخه د ګګر بابا تاریخي هدیرې څخه لیدنه وکړه. د دفن شوو کسانو قربانۍ د ستایلو وړ یاد کړې او د دوی روحونو ته یې دعاګانې وکړې. چې د کومې قربانۍ ورکړي دي الله تعالی خدای چې د خلک مړه نه دي، دا ژوندي دي. قرآن کریم یې چې دا ژوندي دي، دا چې اوس سره کم ژوند دی او خلکو موږ ته پاته نه لګېږي. الله تعالی یې چې دا ژوندي دي او مړه به وي ته یې امام نه کنه ځکه په دین دې مړه دغه چې د اطلاق نه کېږي. الله تعالی منع کوي چې مړه به نه وي ته یې دغه ته چې الله تعالی وایي چې مړه به نه وي ته، نو بل څوک دي چا وایي چې نه وي ته ودیلی شي. دې خلکو دا د قربانۍ برکت ده. د سفر برخوالو خوښي څرګندوله چې له ډېرې مودې وروسته د ښه امنیت په شتون کې د خوست لرو پرتو سیمو او تاریخي ځایونو ته سفر کوي. دوی د دغه ریاست له دې اقدامه هرکلی کوي. د زنبر نه مو لیدنه وکړه، ډېر خوندور ځای و، غرونه شنې ساحې لرلې او موږ ډېر خوند واخیستو. ګګره به زراعت هم لړو او د کاریز ته هم لاړو. دا مې اول ور و چې زنبار مې ولده، بله مخته ما د شهیدونو مقبره مې لیدلې وه ګګره باندې چې مشهوره ده. یقیني چې د شهیدونو ډېر خوند وکړ. موږ ته دا معلومه شوه چې د وړوکي نسل دپاره دغه ته هغه شهیدون چې دي چې موږ نه ویر نه شي، وړوکی نسل به دې نه څه زده کوي چې ودرګه دا ولې شهیدون شوي دي، چې په خاطر شهیدون شوي دي. ځینې نور بیا دغه ډول سفرونه د نوي نسل سره د تاریخي ځایونو او تفریحي سیمو په پیژندلو کې مهم بولي. لکه مثلا تڼیو په سیمه کې یو د اد محمد په نوم سره یو ډیر د اولیاء کرامو زیارتونه دي کنه، هغه ته دا رقم سفرونه فرهنګي سفرونه باید وشي. دا قسم ته په خوست کې نور داسې ځایونه فرهنګي ځایونه شته چې هغه ته دغه سفرونه وشي. دا زمونږ ځوانان دا ځوان کادرونه دا باید د اطلاعات او کلتور خوشحال وساتي. دا یادولو ده چې د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري له دې وړاندې هم دې ته ورته سفرونه د دغه ولایت یو شمېر نورو تفریحي او تاریخي سیمو ته ترسره شوي، خو مسؤلینو یې ډاډ څرګند کړ چې په راتلونکي کې به د خوست پاتې شوو تاریخي سیمو ته سفرونه کوي او د ځوانانو لپاره به ګڼ ټولنیز پروګرامونه برابر کړي.